په کومه ښځه کې چې دا درې نښې وي که نه ملګرو نو د هغه خاوند به ډېر ژر بوډا کېږي او ډېر ژر به د دنیا نه ځي او ډېر ژر به کمزوری کېږي که نه او صحت به ډېر ژر خرابېږي. نو دا درې نښې پکې ګورئ که نه بیا به تاسو ته پته لګي چې د دې ښځې خاوند ته بیا ګورئ به ډېر ژر کمزوری کېږي. ملګرو اولنۍ نښه دا چې بد اخلاقي. ملګرو تاسو ته پته ده چې یوې ښځه د خپل خاوند سره بد اخلاقي کوي، مینه محبت ورسره نه کوي، نو هغه ډېر زیات یو په ټینشن کې بلکې تاسو سوچ وکړئ که نه د دې اصل وجه دا کېدلی شي سړی چې نو هغه به بهر وخت به کور نه بهر وخت ډېر زیات تېروي ملګرو په هغه داسې چې هغه کار روزګار ځانه ګوري او بل دا چې کور ته لاړ شي هم ټینشن وي او بهر هم ټینشن وي هغه د دې وجې نه ډېر زیات کمزوری کېږي. نو چېرته هم د خپل خاوند سره بد اخلاقي مه کوئ. نمبر چې دی نو ملګرو ناشکري ده چې چېرته هم ښځه ناشکري کوي که نه ملګرو نو تاسو ته پته ده رزق هم کمیږي، خاوند یې لږي که نه ټوله ورځ بهر مزدوري کوي او چې دلته کور ته راشي نو دا ښځې ناشکري کوي نو دا ډېر زیات دي. نو د دې وجې نه د رزق تنګي راځي چې کومې ښځې ناشکري کړې ده ملګرو نو تاسو ته ښه پته ده نن سبا چې چا هم ناشکري کړې ده نو هغه په داسې حال کې شوي دي چې الله رب العزت پرې رزق تنګی کړی دی. نو چېرته هم د رزق ناشکري مه کوئ چې په کومه ښځه کې د رزق ناشکري نو هغه به د هغه خاوند به ډېر ژر کمزوری کېږي. او ملګرو په درېیم نمبر باندې دی که نه چې د خپل خاوند سره مشوره نه کوي، بې مشورې کار کوي. خاوند ورته وایي دې ځګي ته مه ځه او هغه په پټه باندې روان وي، خاوند ورته وایي دا جوړه مه اخله او هغه په پټه باندې اخلي، خاوند ورته وایي پیزار مه اخله او هغه په پټه باندې اخلي. نو ملګرو چېرته هم که دا درې نښې په یوې ښځې کې وي نو د هغه خاوند به ډېر ژر بوډا کېږي او ډېر ژر به ورته بیماریانې لګي، ټینشن کې به مبتلا وي چې په کومه په ټینشن کې مبتلا شي نو تاسو ته پته ده چې د هغه کم حد وي په ټینشن د وجې نه د هغه دماغ خرابېږي، دماغو ته مرضونه ورته لګي، بیماریانې ورته لګي چې په کم ښځې کې دا درې نښې وي نو دا ځان نه وباسئ که نه ستاسو خاوند به ډېر ژر د دنیا نه لاړ شي. زموږ اصل مقصد دی چې تاسو په دې خبرو باندې پوه کړو او انشاءالله پوه شوی ښه غوندې کمنټ وکړئ، ویډیو ضرور شي.